قدرمنو لیدونکو له روشن کاروان سره اوسئ لکه چې ویډیو تر پایه وګورئ. یوه ورځ عمران بن حطان خپل کور ته ننوتی. دی په ظاهره بڼه ډیر بد شکله او ډیر ټیټ قد والا و. ډیر عادي او حتی ډیر کمزوری ښکارېده، خو میرمن یې د ښکلا یو جلا بیلګه وه. په هغه ورځ یې ځان سنبال کړی و لکه سپوږمۍ وارې چې په تیاره کې حتی نور هم روښانه او ښکلې ښکاره سي. عمران چې کله ورته وکتل او سترګې یې پرې ودرېدې، نه یې غوښتل چې دا شیبه ختمه سي. میرمن یې مسکی شوه او ورته وخندل، ولې داسې راته ګورې، څه خبره ده؟ عمران ورته وویل، په رب مې دې قسم وي نن داسې ښکلې ښکارې لکه له تا نه په دې نړۍ کې بله ښکلې نه وي، دومره ښکلې. میرمن یې لږ شیبه چوپه پاتې سوه، بیا یې په ډېر آرام او صادق غږ سره وویل خپل و خاوند ته، زیری مې در باندې ما او ته دواړه به جنت ته ځو. عمران ډېر حیران سو او ورته ویل، دا څنګه کیدی سي؟ میرمن یې ورته وویل، ځکه تا ته زما په څېر میرمن درکړل سوې ده او تا شکر ادا کړ، او زه ستا په څېر خاوند باندې ازمویل سوی یم او ما صبر وکړ. بیا یې په ډېر آرام او رښتیني غږ سره وویل، الله جل جلاله فرمایلی دي شکر کوونکي او صبر کوونکي به دواړه جنت ته ځي او دواړه د جنت مستحق دي. ژوند تل برابر نه وي، کله تا ته نعمت درکول کیږي هلته شکر پکار دی، او کله ته ازمایل کیږي هلته صبر پکار دی. اصلي پوښتنه دا نه ده چې ته په کوم حالت کې یې، اصلي پوښتنه دا ده چې کله نعمت درکړل سي نو ته باید شاکر اوسې، او کله چې امتحان در باندې راسي نو صابر پاتې کیږي، ځکه جنت یوازې د هغو کسانو لپاره دی چې په دواړو حالاتو کې الله سبحانه وتعالی هیر نه کړي.